آخری عشره د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص کوشش د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو خاص شي تلاش او دغه رقم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعتکاف معمول په دې متعلق باندې غواړم چې یو څو روایت له تاسو سره شریکم. اوله خبره د لیلة القدر ده. د لیلة القدر شپه د دې شپې په دې شپه کې د عبادت اجر او ثواب الله تبارک وتعالی د زرو میاشتو سره برابر کړی دي. کله چې یو مؤمن مسلمان د زړه له کومې په اخلاص باندې د قدر په شپه باندې عبادت تر سره کی نو الله تبارک وتعالی دغه د اخلاص عبادت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امتی سره د زرو میاشتو د عبادت په اندازه باندې ځین قبلي، بلکې د دغه شپې په عبادت کې الله تبارک وتعالی چې په هغه زرو میاشتو کې یو انسان د الله څونه عبادت کړی دی او څونه اخلاص کې سوی دی او الله رب العزت په څونه عظیم شان باندې د دې انسان څخه قبلي، خو دغه یوې شپې عبادت در هغه له هم بالا دی. دا د الله د قرآن فیصله ده. زما ورونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم در امت لمخه نور امتونه تیر سوي دي. د هغو امتو د هغو خلکو د هغې زمانې د خلکو عمرونه ډیر زیات وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت زندگی الله رب العزت د شپېتو د اویاو کالو مابینځ بعضې بختور خلک چې دینداره وي الله رب العزت نور زندگی په اسلام کې ور نصیب کی، په نیکو اعمالو کې ور نصیب کی. دا نو یو عزت دی، یو قدر دی، الله رب العزت چند کسانو ته ورکوي. کنو عام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روایت مطابق د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت زندگیانی چې دي د شپېتو در اویاو پوری دي. خپل رسول الله صلی الله علیه وسلم په در شپېته کاله زندگی باندې وفات سوی. زما ورونو د هغو امتو عمرونه ډیر وه، عبادات هم زیات وه، داسې عبادات چې هغه زموږ او ستاسې ټوله زندګي سره راټوله کې که د سړي 80 کاله زندګي وي د هغو خلکو به یو عمل 80 کاله و، 50 کاله و، 100 کاله به یو عمل د الله د رضا دپاره و. نو الله رب العزت د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته یو خاص انعام ورکی، یو خاص فضیلت ورکی. هغه فضیلت دی د قدر د شپې، لیلة القدر د قدر شپه. زموږ عام خلک یا بعضې خلک د شب قدر شپه بولي. شب قدر فارسی توری دی، په پښتو کې دی ته وایي د قدر شپه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل د دغه شپې دپاره هم وو، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوشش دا کوي چې دغه شپه پیدا کی او په عبادت کې تیاره کی. په دغه اول روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ګرانه بیبي زموږ مور سیدتنا عایشه صدیقه رضی الله عنها وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ول تاسې کوشش وکړي چې د قدر شپه په اخري 10 شپو کې د رمضان پیدا کی، یعنی اخري عشره په دې کې سړی کوشش وکړي د عبادت، د الله د بندگی، د ذکر، د تلاوت، د نیکو اعمالو. نو الله رب العزت به دا سعادت ور نصیب کی. او دا ډیر لوی سعادت دی چې الله رب العزت صرف د یوې شپې په عبادت کولو باندې، عبادت څه مراد دا دی یعنی د یوه شپه صحیح تیرول، د الله تبارک وتعالی د حکم مطابق تیرول. الله رب العزت تقریبا د 83 کالو د عبادت ثواب سړي ته ورکوي، بلکې لا زیات. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تحروا لیلة القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. ای خلکو کوشش تاسې وکړئ د لیلة القدر شپه، د شب قدر شپه یا د قدر شپه تاسې د رمضان په اخري 10 شپو کې پیدا کړئ. حدیث شریف روایت بخاری کړی. د بخاری دغه روایت او یو بل روایت چې سیدنا ابن عمر رضی الله عنهما روایت کړی دی. قال
ان الرجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اروا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام ټول بزرگان و. د صحابه کرامو عظمت او قدر د دې بس د یو مقام دی د بزرګۍ او د ولایت او اعلی مقام ته رسوله چې صرف ایمان پر رسول الله صلی الله علیه وسلم او په خپل سترګو باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل حقیقي لیدل او حقیقي په سترګو باندې لیدل یا د زړه په سترګو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدل. نو د دې دغه یو عزت چې الله تبارک وتعالی دې ته ورکړی دی در دې لوی بزرګي او لوی کرامت او لوی مرتبه الله رب العزت بیا بل چاته په امت کې نه دا ورکړي. دی لیلة القدر یا د قدر شپه په خوب ولیدله. دی چې کله دا خوب ولیدی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې موږ د قدر شپه په خوب لیدلې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته وویل فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم ارى رؤياكم زوینم ستاسې خوبونه قد تواطأت في سبع الاواخر چې دا ستاسې خوبونه د اخري اوو شپو سره برابرېږي. دا ستاسې خوبونه د اخري اوو شپو سره برابرېږي، یعنی په اخري اوو شپو کې د رمضان د میاشتې کوشش وکړي. فمن كان متحريها فليتحرها في سبع الاواخر. که څوک دا کوشش کی تلاش د قدر د شپې کی چې الله دا عزت ما ته را نصیب کی، نو کوشش دې دا وکړي د اخري اوو شپو چې د شپې دې د الله جل جلاله په عبادت تیرې کړي او د ګناه او د حرامو څخه ځان وساتي. د دغه حدیث شریف روایت بیا بخاری او مسلم دواړو کړی.